سرحد چې زموږ توان دي هغه توان مو ټول مصرف کړي دي. په ټولو سرحداتو باندې انشاءالله هیڅوک نشي کولی چې 1 متر د افغانستان خاورې ته را داخل سي او یا د افغانستان خاورې ته په بد نظر وګوري. د سر په بیه ولاړ یو، که چا ښه لګېږي پر چا بده لګېږي، خپل د هېواد حریم به ساتو او په هر قیمت به ساتو. دا مو ژمنه ده، دا مو تعهد دی او په دې وطن کې به انشاءالله تعالی خپل ژوند به مو هم دلته وي، مرګ به مو هم دلته وي او ټول وخت به په همدې وطن کې انشاءالله موږ د افغانانو په خدمت کې یو تر څو چې افغانان غواړي. ایرانی وزیر د مولوي محمد یعقوب مجاهد په وړاندې ماتې وخوړل. د نیمروز او ایران ترمنځ سرحدي لاره پرانیستل سول. دا چې ملا یعقوب څنګه ایرانی وزیر ته ماتې ورکړل. د نیمروز او ایران ترمنځ سرحدي لاره څه وخت او څنګه پرانیستل سول، بشپړ حال را سره همدغه روانه ویډیو کې کتلی سئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، مشال پریس یوټیوب چینل ته مو هرکلی کوم. طالبانو په نیمروز ولایت کې له ایران سره د ورېښمو سرحدي لاره بیرته پرانیسته. په نیمروز ولایت کې د طالبانو چارواکي د ورېښمو د پله چې افغانستان او ایران سره نښلوي د بیرته پرانیستلو خبر ورکوي. د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ رئیس مفتي حبیب الله الهام وویل چې دغه پل پرون یکشنبې بیرته پرانیستل سو. د ایران او افغانستان ترمنځ د ملک په پوله کې دغه پل د شنبې په ورځ د ایراني پولساتو او د طالبانو د ځواکونو ترمنځ د نښتو په نتیجه کې تړل سوی و. په ورته وخت کې د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سید رسول موسوي په نیمروز ولایت کې د دغه هیواد له پولساتو ځواکونو سره د طالبانو نښته د استعمارګرو د دسیسو دوام بللی دی. موسوي دا خبره تېره ورځ یکشنبه د غبرګولي په 1 په خپل ټویټر پاڼه لیکلې. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ویلي دي که په 1872 کال کې ګل سمیت په خپلو دسیسو سره آباد سیستان اوسني حالت ته راوړی، نن غواړي وارثین یې ایران او افغانستان وران کړي. دغه ایرانی ډیپلوماټ د ایران او افغانستان د دواړو هیوادونو پر خلکو او مشرانو غږ کړی چې هوښیار واوسي. سید رسول موسوي ټینګار وکړ چې د ایران او طالبانو ترمنځ هر ډول سرحدي شخړه به د دواړو هیوادونو د ستراتیژیک زیان لامل سي. وړمه ورځ له غرمې مخکې د پولې په صفري نقطه کې د طالبانو او ایراني پولساتو ترمنځ سخته نښته وسوه. د رارسېدلو راپورونو له مخې په دې جګړه کې یو طالب سرتیری شهید سوی او 2 ایراني سرحدي ساتونکي وژل سوي دي. د پولې له هغه خوا د هوان د توغولو په نتیجه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون په نیمروز ولایت کې شاوخوا 10 تنه د سیمې اوسیدونکي ټپیان سول. د طالبانو او د ایران پوځي چارواکو پر یو بل د دغې جګړې د پیلولو تورونه لګوي او هوکړه سوې چې د جګړې د پیل لامل به د دواړو غاړو لخوا څېړل کیږي. قدرمنو لیدونکو، د ویډیو له کتلو مو نړۍ مننه. د لا زیاتو او نورو لحظه پر لحظه خبري مطالب لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت ښې چارې. د الله په امان.